دغسې که میده یې خو ښه خبره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیا هم ستړي مسئ. موږ دلته نن پاینو مینه کې میکرویان شورمه برګر ته راغلي یو. دلته برګر هم تیاریږي، نه پوهېږم نور به دوی څه شي لري، خبرې به ورسره وکړو. خو تاسو به په کابل کې حتمن ژوند کړي، په کابل کې د کارتیچار پر سړک باندې هلته د میکرویان شورمه په نوم باندې یو بل برانچ هم شته چې د کابل بیخي لسګونه که ډېر خلک درته ووایم هم د شورمې علاقمندان دي، مینهوالې دي. زموږ سره یو استاد ولاړ دی، لږ مخته ورځو. استاد ښه یې خیریتي ده؟ سلام علیکم. وعلیکم سلام. شکر. دا ډوډۍ کومه ډوډۍ ده؟ شورمې ته کارېږي، برګر ته کارېږي؟ دا شورمې ته کارېږي، شورمه رول ته. ښه ښه ښه. موږ بیا بل ډوډۍ لرو، هغه بیا برګر ته کارېږي. هغه بیا د برګر دپاره ده؟ ښه، دا ډبل روټي د برګر دپاره ده. صحیح ده. دلته هګۍ پرتې دي، دا څه شته ور اچوئ؟ موږ بیف دپاره اچوو، بیف جوړوو، بیف برګر. ښه ښه، هغه هم د غوایي برګر، د غوښې برګر دی. په دې کې یوه دانه شورمه راتلای شي په دې ډوډۍ کې؟ یوه دانه ډول راتلی شي. دا بیا مختلف سایزونه لري. ښه ښه. 3 سایزه پکښې کېدي. صحیح ده. لږ سلایسو د شورمې مواد کتلی شو استاد چې دلته سلاد دی، کرم دی، ماینیز دی، غوښه دی. یو ورځ ما ته وکتلې، ما ستا څخه شورمه وړله، ته ډېر تېز اخته وې. دا غوښه دا ډېرې تېزې میده کولې. کېږي چې یو وارې هغسې یو دغه اوسې پکښې کې؟ ښه ښه ښه. دا غوښه سلاد سره ګډېږي. دا د چرګ غوښې او دا سلاد سره ګډېږي. ښه ښه، بیا مکس کېږي. تاسو ته د ګرام یا دغسې اندازه په ګرام یې څه کوو، هغه اندازه درته معلومېږي چې یو شورمې ته څونه اچوئ؟ زموږ لاس چې دی زموږ اندازه دی، او دلته موږ دغه تشکیل لرو چې هغې سره اندازه جوړوو. ښه ښه، صحیح ده. اخوا ته په دې کړایي کې څه شی تیارېږي؟ په کړایي کې موږ چپس آماده کوو، کابلی برګر دپاره، چپس دپاره او کابلی برګر دپاره جوړوو. په دغه کړایي کې بیا موږ بیف آماده کوو. دا کړایي به لږ ورو ده داسې؟ د بیف دپاره دا ځای دی؟ بیف دپاره دا ځای دی، چپس دپاره دغه ځای دی چې دا سره ګډ نه سي. تا اوس راوځي، ګرمه هوا راوځي، دا د دې ځای ده؟ ډوډۍ ګرمول دپاره دی د دې ډوډۍ. امکان لري چې یو دانه استاد جوړ کړي، بیا یې کښېږدي، که چا مشتری که راغلی تیار به یو دانه شورمه د دوی دپاره اماده پرته وي. صحیح ده. موږ به وګورو. ما دلته خپلو کتونکو ته وویله چې په کابل کې موږ د شورمې خاص علاقمندان، کله چې موږ په عینو مینه کې ولیدله چې کابل شورمه رول دلته هم راوتلی دی، اوه دا خو نو بیا جلا خوند یې وکړي. دا ډوډۍ چې دی اومه دی، نو دا سره کېږي، دا سره کېدل غواړي. ما ته د شورمې نرخونه ووایه. شورمه موږ 3 سایز لرو وروره، یو سل، یو نیم سل، 200 دي. 3 سایزونه دي، سمال دی، میډیم دی، سپیشل دی پکښې. سمال، میډیم، سپیشل. سپیشل بیا غټه ده که یا؟ سپیشل بیا غټه ده، اندازه یې غټه ده. د دې موادو سره بل شی ورلېږي هغې ته که نه صرف دا ده؟ دغه مواد دی، اوس جوړومه تاسو ته. ښه ښه، صحیح ده. د افکو کمپنۍ د یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو، په عینو مینه کې چې څونه لذیذ خواړه، ښایسته پخلي او تاسو وکتله چې موږ پر بېلابېلو رستورانټونو باندې پروګرامونه جوړ کړي دي، او خوند یې په دې کې و چې هر څه تیار، تازه، فریش تیارېږي. دا نه دی چې د ډېر وخت مواد پراته وي، بیا دوی تاسو ته په برګر یا په نور شیانو کې درکوي. اوس کابل شورمه رول دی، دلته هر څه دا دی اوس تاسو په خپله ولیدل چې ستاسو مخ ته تیارېږي، او غوښې د دې سلاد دا هر څه تازه، او په څو دقیقې کې فاسټ فوډ یا د سړک د غاړې ډېر هغه عجل او ښه خواړه، هغه خوبیې دا ده چې په څو دقیقې کې تیارېږي، یعنې په 2 دقیقې کې مکمل پیکینګ هم کېږي. تاسو کولی شئ د خپل کورنیو محترمو سره نوش جان کړئ او راسئ په عینو مینه کې وګورئ چې ښه د ناستې ښایسته ځای هم لري. څو کسانو ظرفیت لري استاد دا ځای؟ تقریبا 10 کسان یا 15 کسان ظرفیت لري. 10-15 فامیلي ځای لرو، هغه هم ډېر غټ ځای دی. ښه ښه، هغه مخصوص فامیلي دپاره دی. فامیلي ځای هم په دغه ځای کې دی، هغه هم دلې لري، فامیلي ځای هم لري. ګورئ، کولی شئ چې آرام راسئ او خواړه وخورئ. تر څنګ یې دلته نشابې هم شته، که څه هم ډاکټران وایي
پیپسي کولی شي ستاسې معدې او تر ټولو تر مخه غاښونه خراب کړي، خو موږ یې خورو ځکه چې د برګر او ډوډۍ سره پیپسي ډېر ښه سړی وکړي. صحیح ده، ډېره مننه. نو دلته مینیو که مو چاپ کړی د لیبې موږ وګورو چې میکرویان شورمه برګر 140 150 په 200 دا د شورمې نرخونه دي. ښه چې لرو بیف برګر سته، شورمه ده، چکن برګر دی، کابلی برګر دی، سوپ دی، چپس دی او مشروبات دی. دا نو په اول آینومینه کې کولی شي چې ترلاسه کړي او ویې خوري. استاد محترم د شاګردانو په اړه راته ووایه، موږ به مخ نه پکښې راولو، دا اشپزخانه به پکښې راولو. صحیح ده، شاګردان راته ووایه څو شاګردان لري په دې ځای کې؟ موږ دلته 4 نفر اخته یو. بلې 4 نفر یو، چې یو نفر په اشپزخانه کې دی. موږ دلته جلا اشپزخانه لرو، دا شیان په اشپزخانه کې عمله کېږي، بیا دلې موږ آماده راوړو. او بل یو نفر په دا سالون کې لرو، موږ 2 نفر په دغه اشپزخانه کې یو. جمله 4 نفر شاګرد. نو ښه دی، یادې تقریبا که ته استاد واوسې 3 نفره نور د کار زمینه برابره ده ورته. ډېر بهترین کار دی، ډېر سمه ده، ډېره مننه. نو یو څه نور شاټونه به د دغه څخه واخلو. صحیح ده، دلې د دا ډر واخله چې در څه غواړي دلې ور چرار دې راسي. دا کابلی برګر دی، اوس فعلا لپاره چپس نه لرو آماده. کابلی برګر دغه یو شل مالک ده سامه او دیو انجه سامه. نو شورمه او برګر دستي تیاروي او استاد؟ و دستي عمله کېږي. ښه صحیح ده. ما زه دغه ډوډۍ راوړم. اوس ګورو چې شورمه برګر تیاریږي. استاد دا د ډوډۍ یې راواخیسته. داسې خو نه داسې وي چې کله لاس ته وسوځي بل ځای ګورې ډوډۍ ګرموي. داسې مشکل نه راځنو د هغه تر اوسه. استاد محترم کورونه مو هم کندهار کې دي؟ دلې موږ اصل زموږ مرکزي ځای چې دی په مزار کې دی، د مکرویان شورمه برګر دا یې څانګه ده. موږ څانګه جوړ کړې دی په کندهار ښار کې، او ډېر ځینې خوشحاله یو په دغه ځای کې. ګیراکان هم ډېر دی، عینومېنه کې ښه ګیراکان شته. ښه ګیراکان شته الحمدلله. د ښار هم موږ ته ګیراکان راځي. نو دلې اوس کار مو دلې شروع کړی دی. دغه دویمه څانګه ده، اصلي مرکزي هم په مزار کې. دا کابل کې چې شورمه یو ځای دی، هغه هم تاسې پېژنئ خلک؟ دا خلک موږ ګرده سره پېژنو. دا ډبله شورمه ده که یا اسمال شورمه؟ اسمال شورمه ده. موږ ګیراکان راځي ساتو خپله سره، داسې اندازه نه کموو. څومره ژر تیارېږي؟ دا فاست فود دی، نو فاست فود ژر آماده کېږي. ډېر ژر. صحیح. دلې پرې وړه.